السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن زل بیا تاسو درانه حضور ته تشکیل شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، زما نن ویډیو په دې باره کې دی، هغه د ځینو دوستانو په غوښتنې سره چې ګران محترمین دوستان دا غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ټیک ټاک ولې بند شو، دا ولې کار نه کوي، له څه وجې څخه. خو ګران دوستانو، زه خپل چې هم ټیک ټاک نه کاروم، د ټیک ټاک څخه کار نه اخلم، خو دا د دوستانو د غوښتنې په مطابق دا ویډیو ما جوړ کړه، یو ټیک ټاک آی ډي مې جوړ کړه، دا ویډیو زه جوړوم د دوستانو لپاره. نو ګران محترمین دوستانو، دا سره مخ تاسو دا ویډیو مو سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې دا نن ویډیو خوښ شوی وي، زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ. تر سره مخ د ورځ نو پورې خوندوري ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګران انسان، تاسو ته ګورئ ټیک ټاک نن اوس په پاکستان کې ولې بند شو، له څه وایي څه بند شو، ولې کار نه کوي. موږ څنګه کولی چې ټیک ټاک څخه کار واخلو او ټیک ټاک په پاکستان کې وکاروو. مثلا تاسو پر ټیک ټاک کلیک وکړئ. ګران انسانو، تاسو د ټیک ټاک راخلاص، تاسو ته اپشن دغه رقم روانه ده، په هیڅ رقم پر مخ نه ځي، هیڅ شی نه پلی کوي، هیڅ شی نه وایي. اوس موږ څنګه کولی چې ټیک ټاک څخه کار واخلو او خپل ټیک ټاک فعال کړو، هغه هم په پاکستان کې. هغه د پاکستاني دوستانو غوښتنه کړې چې د افغانستان کې کار نه کوي، هغه هم کولی چې په دا طریقه سره خپل ټیک ټاک وکاروي. نو ګران دوستانو، دغه ټیک ټاک د فعال کولو دمخه تاسو دا ویډیو ته لایک ورکړئ او په کمنټ ورکړئ، ځکه چې دا ویډیو ته ډېر دوستانو پورې ورسېږي. که چېرې تاسو لایک ورنه کړئ، د دوستانو پورې نه رسېږي، هغه هم داسې مشکل لري لکه تاسو غوندې چې څنګه مشکل لري، هغه هم داسې مشکل لري. نو لایک ورکړئ، ځکه چې دا ویډیو ته ډېر دوستانو پورې ورسېږي. ګران دوستانو، موږ تاسو د هر څه نه مخکې یو وی پی این ته ضرورت لرو. هغه کوم وی پی این انسټالو، موږ تاسو په پلی سټور ته راځو، په سرچینګ په ځای کې به ټربو وی پی این سرچوو، ټربو وی پی این سرچوو، دغه وی پی این دی. تاسو ته ګورئ دغه ټربو وی پی این، دغه وی پی این اپلیکیشن لینک زه تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې له ډېرو وسایلو وجه تاسو هغه اپلیکیشن لاسته راوړلی شي. کله چې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، خپل په موبایل کې مو انسټال کړه، نو اوس نو موږ تاسو راځو دغه وی پی این راخلاصو. تاسو ته ګورئ اوس زه راځم، ګوره دغه وی پی این، دغه ټربو وی پی این، دغه وی پی این زه په هغه باندې کلیک کوم، دغه وی پی این راخلاصوم. موږ چې راخلاص موږ دا سفر راځي، موږ تاسو ته وایي پر دغه ځای باندې دلته تاسو وطن انتخابوي، کله انتخاب هغه تاسو خوښه ده، تاسو پر دغه اپشن پر دغه ځای باندې تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک دا لیک راوړل، دلته وی پی این خپل انسټالیږي. تاسو ته ګورئ دا وی پی این چې مې انسټال کړی، لکه مثلا مخکې ټیلیګرام کار نه کوي، موږ تاسو د وی پی این له لارې کولی شو چې ټیلیګرام څخه کار واخلو. اوس د وی پی این په ذریعه کولی شو. دا موږ تاسو وی پی این وصل شو، دلته دا دغه راغله ایډز راغله، د وی پی این وصل شي ایډز به تاسو لري کې تاسو ته ګورئ دا اوس موږ تاسو وی پی این وصل شو، د آلمان دا اوس دا وی پی این وصل، دا ګورئ حساب شروع شو، دا وصل شو. اوس نو تاسو راوځئ، کله چې راووتل تاسو اوس نو راسئ خپل ټیک ټاک ته. تاسو ته ګورئ په دې باندې تاسو کلیک کوئ، تاسو ټیک ټاک ته راسئ، تاسو د ټیک ټاک خپل راشن به اوس درته راپلیس دی. تاسو ته ګورئ وی پی این چې مې انسټال کړی، زموږ تاسو ټیک ټاک فعال شو. اوس هر څه چې تاسو ګورئ، هر ویډیو چې تاسو ګورئ، هر څه چې تاسو ګورئ، تاسو بېخاره خپل ویډیو کتلی شئ، خپل ټیک ټاک څخه کار اخیستلی شئ. اوس مثلا نېټ ډېر کمزوري ګران دوستانو، دا ویډیو د تصویران نه راځي، تاسو ته ګورئ دلته لیک روانه ده، او تاسو چې نېټ مات چې تاسو وی پی این انسټال کړئ، تاسو په موبایل کې به ټیک ټاک سم ته کار وکړي. تاسو ته ګران دوستانو دا ټیک ټاک ما نه دي کارولی، صرف دا اوس ما ستاسو لپاره جوړ کړی. تاسو ته ګورئ 0 دی، هېڅ شی هم نه لرم زه په دې ټیک ټاک کې، دا صرف ما خاص تاسو لپاره دا ټیک ټاک جوړ کړی چې تاسو ته زه ویډیو جوړ کړم چې تاسو ورته وګورئ ټیک ټاک تاسو په دغه طریقه سره کارولی شئ. دا اوس ما د انټرنیټ ډېر سلو ده، انټرنیټ کار نه کوي، په دې وجه څخه دا ټیک ټاک شیان نه راځي. تاسو هم کولی شئ په ډېر وسایلو وجه خپل ټیک ټاک وکاروئ. نو ګران محترم دوستان، دا زموږ ستاسو نننۍ ویډیو، کوم چېرې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي، زموږ د سید حقیار هغه یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ. تر هر څه نه مخکې موږ تاسو نه اولاد ویډیو پورې خوندورې ویډیو ته تاسو پر در ورسېږي. والسلام.